د کورنۍ چارو وزارت د عامه اړیکو لوی رئیس الحاج مولوي عبدالحکیم همت اخونزاده او ورسره مل پلاوي نورستان ته د خپل کاري سفر پر مهال د نورستان له والي الحاج قاري زین العابدین عابد سره وکتل. پیل کې ښاغلي اخونزاده په نورستان کې د روانو پراختیایي پروژو ستاینه وکړه او ویل چې نورستان هغه ولایت دی چې په تیر نظام کې له ډیرو بنسټیزو خدمتونو بې برخې پاتې شوی و، خو د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته له ګڼو پراختیایي پروژو څخه برخمن شوی دی. هغه زیاته کړه په دې برخه کې د نورستان والي الحاج قاري زین العابدین عابد هغه هلې ځلې هم وستایلې چې د دې ولایت د ولسونو غږ تر مرکزي چارواکو رسولی او د همدې هڅو په پایله کې د بیلابیلو برخو خدمات ته لاره هواره شوې ده. ماسې د سړک پروژې ته کتل، دغه د موږ تاسې د ولایاتو په کچه پروژه نه ده، د یو ولایت پروژه نه ده، د یو سمت یا د مشرقي پروژه نه ده. د دې حجم ته چې ما کتل، دغه د موږ تاسې په ملي پروژو کې ده. دوهمه دا ده چې دغه سړک چې دغو ولسونو او دغه د نورستان ولسونو ته راجوړ سي، سړک ذریعه د دې ګرځي چې له دغې سره به بلا خدمات رامخکې کیږي. بالکل. اوس خو دغه لاره چې د دې خلکو سره زه یقینا تعجب کوم. یو دوه جوینه چې ما ولیدل، یو د پنشیر په حالت تعجب کوم چې له ولسونو له د ملتونو ځینې یې د هغه وخت عمراو د هغه وخت د دوی مسیرانو څومره سوء استفاده کړي او دوی څومره په مظلومیت کې پرې ایښي او څومره یې محکوم ساتلي وو. دوهم د نورستان چې مختلفو وختونو انقلابونو له دوی ځینې څومره عظیم کار واخیست، خو بیا دوی څومره محکوم ساتلي دي. خو لله الحمد د اسلامي امارت په راتللو د تاسې غوندې د اشخاصو او د امارت د عمومي توجه په بنیاد دغه هغه زمینی حقایق د سړی باید اعتراف پې وکړي چې موږ دلته ولسونه محکوم ساتل نه غواړو، ولسونه پټې سترګې ساتل نه غواړو. ولسونو ته د ولس حق په هغه پیمانه ورکوو چې په داسې پیمانه لارې تاسې باور وکئ تر ما ګشته سړی یې، ګرځېدلی سړی یې، د نه په کندهار کې سته، د نه په خوست کې سته، نه په کابل کې سته، نه په بله سته. په دغه پیمانه دومره عظیمه پروژه چې موږ هغه د قراردادیانو او د دوی د ماشینګیري له حجمه په دې لاره کې ډارېدو، خو امارت او د تاسې غوندې متحدو اشخاصو د ولسونو ته د خدمت په پار دې ته ملا تړلې ده او د ویاړ ده. نوموړي په نورستان کې د پولیسو یا شرطه راډیو د فعالولو ژمنه وکړه. همداراز یې د پولیسو د 109 شمېرې د ولسي پولیسو ریاست او د معلوماتي ملاتړ ریاست د موخو او فعالیتونو په اړه هم خبرې وکړي. هغه د ولایتي ادارې دغه کړنه هم وستایل چې له ولسونو سره نږدې اړیکې لري او وخت په وخت له قومي شوراګانو سره ناستې ترسره کوي. دغه د موږ د ولسي پولیسو کارونه شوراګانې په ولسوالیو کې البته عمومي قومي جوړښتونو ته په کتلو د متنفذینو شوراګانې او په ولایت کې دغه به طرحه موږ درته راولېږو په دغه باندې کار وسي. لکه دلته ما پوښتنه وکړه چې په نورستان کې قومي جوړښتونه ماشاءالله دومره قوي دي چې هغه تاسې ته راشي او تاسې هدایت واخلي چې پلانۍ موضوع جوړه سوې ده، موږ یې اول په خپله قومي کچه حل کوو، که نه و د ولسوالي په کچه یې حل کوو، که نه وسوله موږ ورسره راځو چې د پلانی سړی ملامت هم د ډېر د خدای ناروا ده تاسې ته هم در وسپارو. نو د دغه دپاره ولسي شوراګانې، ولسي اعتماد، ولس ځان په نظام کې وویني، د دې موږ دپاره ډېره مهمه ده. ورپسې د نورستان والي الحاج قاري زین العابدین عابد د کورنۍ چارو وزارت دغه اقدام وستایه چې مسؤلین لرې پرتو ولایتونو ته سفرونه کوي، له اړوندو مسؤلینو سره مخامخ لیدنې کوي او هغوی خپلو دندو او مسؤلیتونو ته متوجه کوي. اوس د نورستان د ولسونو ذهن دا یعنی منلې ده، زړه ته یې دا غورځېدلې ده، د ځوانانو زړه ته، د سپین ږیرو زړه ته، د علماو شیوخو زړونو ته دا شی غورځېدلی چې یاره موږ ته امارت په ګټه ده، دغه نظام موږ ته په ګټه ده، ځکه 20 کاله موږ ته هېچا خدمات ونه کړو. دغسې یو سړک بل منظور کړی ده کامدېش برګي مټال ته، هغه داسې کار چې څنګه تا مشریني ولیدله، دا ژمي کې دا لاره لږ بنده شوې، بیا زه خپله ورغلم، نو بیا فوق العاده هغه سړک منظور شو. امیر المؤمنین حفظه الله د فوق العاده بودیجې نه
بس پیسې ورکړي، هغه سړک باندې هم داسې کار روان، نور سړکونه نور کارونه دي. الحمدلله دې دا ځینسازي منګه تقریبا د خلکو دا ځینسازي شوې ده چې یاره اسلامي امارت اسلامي نظام موږ ته په ګټه ده. دغه راز د نورستان والي الحاج قاري زین العابدین عابد د خپلو ښو کړنو او خدمتونو له امله د کورنیو چارو وزارت له لوري په تندیس ونازول شو. د دې سفر په لړ کې د نورستان ولایت مقام د غونډو په تالار کې د کورنیو چارو وزارت د عامه اړیکو لوی رئیس الحاج مولوي عبدالحکیم همت اخونزاده او ورسره مل پلاوي د نورستان د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان، د ملي رادیو تلویزیون امیر محمد اسلم بادیریوال، د خپلو واکو ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل دوست محمد وحدت او د بېلابېلو رسنیو خبریالانو ګډون کړی ولیدل. د مطبوعاتو رسالت، د تبلیغاتي ماشین رسالت، هغه دا ده چې تاسې به شکر په خپل قلم ادا کوئ، شکر د داسې یو حالت به په خپل فکر ادا کوئ، تاسې به یې د میډیا په مټ ادا کوئ، تاسې به یې د مطبوعاتو تبلیغاتو په مټ ادا کوئ. که تاسې د رسالت په حقیقي معنا ترسره کړو، د په دې معنا به یې چې نظام او د ولس په مابین کې به فاصله نه وي، نظام او ولس به متحد پاتې، نظام ته به الله تعالی د توفیق ورکوي چې د ولس څه واوري، ولس ته به الله تعالی د توفیق ورکوي چې له نظامه څه واوري. په دې مابین کې یو وسیط، یو هماهنګ کننده، یو تنویر کننده، یو مبلغ ته ضرورت ده چې د نظام مزایا، د نظام لاسته راوړنې، د نظام هغه حسن نیت د عوام الناس او ولسونو ته او دنیاوالو ته ورسوي. په غونډه کې د نورستان د اطلاعات او فرهنګ رئیس سمیع الحق حق بیان ویل چې د حکومت هڅې د ستایلو دي او د خبریالانو ستونزو ته یې هر مهال پر وخت رسیدنه کړې. دلته داسې بدله مفکوره نشته چې هغې د وجې نه زموږ دا ولسونه یا دغه مجاهدین یا د مبارزین چې کمزوري احساس وکړي او هغې په وجه باندې د نظام د علیا منافعو د نشر یا د هغوی د حمایت نه په شا شي. الحمدلله اسلامي نظام چې څومره څه کارونه په دې نورستان کې د نظام د راتګ نه وروسته کړي دي، په شل کلن جمهوریت نه چې موږ په زرګونو کالو کې هم دا مثال نشو لرلی. دا ملګري ټول دغه خدمات د اسلامي امارت نه آګاه دي او دغه یې لیدلي دي په خپلو سترګو باندې. موږ مخکې یو ځل داسې رسنیز ملګري ټول جمع شو، والي صاحب ته مو دا خبره وکړه چې موږ د نظام دفاع په دروغو نه کوو، نه زموږ مشران دروغجن دي، نه زموږ نظام دروغجن دی، چې څه کارونه یې کړي دي هغه هومره چې موږ ورسولی شو وروسته دغه ډېر دي. د همدې سفر پر مهال په نورستان ولایت کې نږدې 200 یتیمو زده کوونکو ته د کورنیو چارو وزیر قدرمن خلیفه سراج الدین حقانی ځانګړې شوې شرطه پولیس ډالۍ وویشل شوې. ناوله د ګوره د پولیس یا د شرطې ډالۍ ده، د شرطې تا ته ډالۍ درکړه چې ته سبق ویایې او الله تعالی دې ښه عالم، ښه ډاکټر، ښه انجینر جوړ کړي که نه؟ او ماشاءالله ورڅخه ماشاءالله ماشاءالله. ستړی مه سې، ستړی مه سې، ستړی مه سې. نام دې څه شی ده؟ رضوان. ها ماشاءالله. رضوانه څه غواړې چې په آینده کې څه شی سې؟ ډاکټر سې، انجینر سې، قاضي سې، څه شی سې؟ په پښتو پوهېږې؟ ډاکټر. ماشاءالله. دغه تحفه د پولیسو ده، د پولیسو تا ته رالیږلې ده، صحیح ده؟ خپل کتابونه به کېږدي او د به د تا بیک کي. ماشاءالله ماشاءالله ډېر عالي ماشاءالله. که خدای چیرې در یاد کړلو یاسین په مدرسه کې، یاسین په مدرسه کې، راځه زویا داخل دې کړم ته دین په مدرسه کې. یتیم من حیث الیتیم سیاغه یتیم ده او د یتم په وخت کې ده، د هغه کفالت، د هغه تعلیم تربیه او د هغه په مجموع کې کفالت دغه د نظام مکلفیت او د نظام وجیبه ده. هدف می دا ده
یتیم بما هو یتیم که هغه د موږ د قهرمانو مجاهدینو شهیدانو بچیان وي، که هغه د دوی د مخالفینو بچیان وي، که هغه په دې ولس او ټولنه کې د یو مظلوم وفات سوي افغان بچی وي، دغو ټولو ته د الله په کلام کې یتیم ویل سوی ده. د نظام مکلفیت د یو تنظیم مکلفیت نه ده، د نظام مکلفیت هغه د یوې ډلې مکلفیت نه ده، بلکې د افغانستان اسلامي امارت د هر یتیم د کفالت په وړاندې مکلفیت لري. په همدې وجه د ما به مشوره دا وي، غوښتنه به م دا وي چې اړونده اداره، اړونده ملګري چې دلته په خدمت بوخت دي او ولایتي اداره چې څومره د ما معلومات ورسره کافي همکاره ده او همکاري ورسره کوي، هغه به په مجموع کې د یتیم کفالت کوي. فرق به د یتیم چې د احمد زوی ده که د محمود، د فلان انقلاب ده که د فلان، ده فرق به نه کوي. ښځوانتوب دا ده او د یو واقعي مشفق نظام، د یو واقعي اسلامي نظام لکه لله الحمد چې موږ او تاسې لرو، د هغه ښځواني دا ده، د هغه ابتکار دا ده، د هغو اشخاصو هغه نیک کردار به دا وي چې هم د خپل شهید بچی په سالمه دینی افغاني جهادي او اسلامي روحیه وروزي، او هم د خپلو شهداو د دې شل کلن انقلاب نه علاوه افغان بما هو افغان یتیم بچی که هر چاته منصوب ده، پلار یې په هر عقیده و، خدای هغه داسې اعداد دغه یتیم ته ورکړي او داسې فکره ورکړي چې الله رب العزت له یو فاسق له کوره ځینې یو داسې عالم، یو داسې ډاکټر، یو داسې انجینر راوباسي چې هغه د افغانستان افتخار جوړ سي. او په دغه 15 کالو کې نورستان الحمدلله اوس د 2 روزنتون شاهدان دی. هغه کې نجونې روزنتون نه دي چې تقریبا 15 ماشومان موږ روزنتون کې لرو، او دلته 110 ماشومان دي چې موږ ته 115 ټارګټ راکړل شوی و او 110 ماشومان دلته حضور لري. دا ټول د روزنتون او د اسلامي امارت یو خاص شفقت دی چې نورستان سره کړی دی او موږ مننه ترې کوو. نوموړي د یتیمو زده کوونکو د ستونزو د حل او ملاتړ په برخه کې د کورنیو چارو وزارت هڅې وستایلې.